سلامونه ملګرو نیکی هیلې او احترامات پښتانه ملګري یا مبارزین یا د مذهبي فکر خاوندان یا هسې عام د ژوند خلک یو تصویر په سوشل میډیا باندې یو دوه تصویران کلب کړي دي، یو د برج خلیفه او بل د شیخ خلیفه بن زید النهیان دغه د قبر تصویر. دا کمپیریزن کوي د دې تصویر په مدد باندې کمپیریزن کوي، دا تاثر ورکوي چې د دې بلډینګ مالک چې کوم دی نو هغه په دومره تنگ قبر کې پروت دی، او د دې خبرې نه دا موټیویشن پیدا کوي چې ګنې دا دنیا رضی ده او دا دنیا ګنې د توجه قابل نه ده، او په دنیا کې مال حال دولت تعمیر ترقی بلډینګونه دا په ښه نه راځي. امیر یوسفزۍ صاحب ډېر ښه طرف ته اشاره کړې وه چې زموږ بدنصیبي دا ده چې موږ د څیزونو کم انګل ته ګورو کم اړخ ته ګورو نو هغه ډېر بیکاره او منفي اړخ رانیسو. کله هم شیخ زید خلیفه بن زید النهیان دغه بلډینګ د ځان د قبر دپاره نه جوړ کړی. نمبر 1 دا خبره د موږ ته یاد دی. 2 نمبر دی دا خبره هم موږ ته یاد دی د ټول نه وړاندې چې دغه بلډینګ دغه صاحب جوړ کړی نو کوم چې یو څو ورځې مخکې وفات شو، خدای دې وبخي. دغه بلډینګ د دوبۍ امارت جوړ کړی او بیا چونکې دغه شیخ زید په دوبۍ باندې قرضه وه په اکنامک ریسیشن کې کله چې عالمي بحران په دنیا کې نو هغه 10 ارب ډالر د سره تعاون کړی د دوبۍ په قرض کې په قرض ختمولو کې 10 ارب ډالر تعاون کړی نو د هغې په بدل کې د دوبۍ حاکم چې کوم دی د دوبۍ امیر چې دی هغه ولګېد او دغه بلډینګ یې د شیخ خلیفه بن زید النهیان په نامه که. دغه یو طرف ته دغه یو جدا معلوماتي خبره. حقیقي خبره دا ده چې ایډسن بلب ایجاد کړی نو د دې کلم مطلب دا نه دی چې ګنې ایډسن به په بلب کې بیا ایډسن به په بلب کې خښېده یا چا ریډیو ایجاد کړی مارکوني نو ګنې هغه به په ریډیو کې بیا دننه خښېده. په دنیا کې د دنیا رواج دغه دی، د دنیا دستور دغه دی، نه صرف د انسانانو بلکې د ټولو حیواناتو دستور او قدرت او طریقه کار هم دغه دی، فطرت هم دغه دی چې پیدا کیږي ژوند تیری او بیا مري. خو ژوندی خلک هغه دی چې هغه په دنیا کې څه یادګارونه پرېږدي، څه داسې څیزونه پرېږدي. دغه بلډینګونه مثال به دغه بلډینګ والو، دغه بلډینګ د یو قام د عظمت نښه ده، دغه یو بلډینګ د یو قام د مهنت د خوارۍ د دولت د پرسټیج د یو نیشنل کرکټر د یو نیشنل پراید دی، نه چې ګنې دا د هغه قبر دی. ښکاره خبره ده چې یو سړی مړ کېږي نو هغه هم په دغه 2-3 ګزه قبر کې ښخېږي او ډېرو خلکو ته دغه قبر هم میلاو نه شي، سره د دې چې هغه ډېرې کارنامې انسانیت ته کړي. نو که د انسانیت دپاره څوک په ساینس کې کار کوي، څوک په تعمیر او ترقۍ کې کار کوي، څوک په سوشل ساینسز کې کار کوي، څوک په علم کې، څوک په ادب کې، څوک د یوې لارې څوک د بلې لارې، څومره چې خلک انسانیت ته خیر رسوي نو د هغې ستاینه پکار ده. دغه بلډینګونه دي، همدغه تعمیرات دي چې دا وخت صرف په اماراتو کې د 15 لکه پښتنو رزق چې کوم دی نو هغه نه صرف روان دی بلکې ښه روان دی. او زمونږ که موږ د پښتنو سیمو واخلو نو زیاتره چې څومره اکنامک اکټیویټیز دي نو هغه هم دغه ورسیز پاکستانیانو بالعموم او بالخصوص هغه خلک چې په عرب ملکونو کې کار کوي چې په هغې کې متحده عربي امارتونه هم شامل دي. زمونږ ټول اکنامک اکټیویټیز هم دغه خلکو د مزدورۍ نه تاویږي. نو د څیزونو مثبت انګل ته مثبت اړخ ته کتل پکار دي، هغه رانیول پکار دي، نه چې منفي مثالونه ورکول چې ګنې هغه دومره لوی بلډینګ مالک او نن په 15 ګزه او 2 ګزه یا ګز قبر کې پروت دی. دغه ټول خلک هم په دغسې په ګز قبر کې پرېوځي. خو موږ ته دا یاد دی چې دغه شیخانو زموږ شل سیاسي ثقافتي اختلافونه د هغې سره کېدی شي، نه صرف کېدی شي بلکې شته هم، تنقید پې هم کېږي د هغې په خارجه پالیسیانو باندې، د هغې مختلفې پالیسیانې چې په دې ریجن کې پاتې شوي دي. موږ ته سماجي زیان هم رسولی، موږ ته ټولنیز زیانونه رسولي دي، ورسره معاشي زیانونه هم رسولي دي، هغه په خپل ځای باندې. خو دغه بدوانو خپل ژوند کې دومره امن راوستی، په خپل ریاستونو کې دومره امن راوستی چې دنیا کې د هغې نښې چې کوم دي نو دغه لوی لوی بلډینګونه دي، اوس د هغې نښې چې کوم دي نو هغه امنیت دی، د هغې نښې چې کوم دي نو هغه روزګار دی، د هغې نښې چې کوم دي نو همدا جدید معاشرت دی. او د ټول نه لویه خبره دا چې د دولت په بنیاد ځان له یو ښه خوندور ژوند جوړ کړی، نه صرف ځان له بلکې نور انسانانو ته د ګټې رسولو. ظاهره خبره ده چې هلته خلک مزدوري کوي، د دنیا د 80 ملکونو خلک هلته کار کوي، نو دغه ټولو خلکو په ژوند کې ډېر مثبت بدلون
بدلون همدغه شیخانو او دغه بدوانو راوستې. تنقیدونه په هغې په خپل ځای باندې مخکې مې هم ذکر وکړو چې په هغې به کو هم او کړي هم دي او په کار هم دي، خو دا غلط کمپیریزن د خبرې منفي اړخ رانیول، د خبرې داسې یو اړخ رانیول چې هغه د خلکو ډي موټیویټ کول. موږ په خپله خاوره بلا ډېر وسایل لرو، خو د بده مرغه په هغه وسایلو باندې نه صرف دا چې خپل اختیار نه لرو بلکې ورسره د هغه وسایلو بهتره انتظام نشو کولی، نو د روزګار دپاره بیا موږ مجبوره یو چې په دغه عرب ملکونو کې مزدورۍ وکړو. که موږ دا وایو چې دغه بلډینګونه زموږ په سر آباد دي، نو موږ ته دا هم یادوي چې د دغه بلډینګونو په سر باندې موږ آباد دي. ستاسو د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه. کورم ودا